پنځمې امنیتي حوزې مجاهدینو په تیرو 3 ورځو کې یو لړ عملیات ترسره کړو چې دغو عملیاتو په ترڅ کې 9 نفره مجرمین ونیول. یا د مجرمینو کې هغه کسان شته چې هغوی به له خلکو څخه د هغوی مالونه لوټل او د هغوی موبایلان به یې وړل او د هغو لارې به یې نیولې، هغوی ته یې ناامني ایجادوله. همداراز هغه کسان هم شته چې هغه به د خلکو کورونو ته اوښتل او د خلکو له کورو څخه به یې د هغوی پیسې او طلاګانې وړلې. دا رقم د هغه کسان هم شته چې هغه مسلح غله دي او خلکو ته بې لارې نیولې. له یادو کسانو سره 1 مل اسلحه هم ګیر شوې ده. دوسه به یې وروسته له ترتیب او بررسي وراثت تحقیق جنایي د کابل ته انتقال شي. د 5مې امنیتي حوزې و ټولو شریفو خلکو ته د موږ پیغام دا ده چې له موږ سره اوږه په اوږه باندې ودرېږئ او دغه د هماهنګي او د اتصال نقطه له موږ سره فعاله کړئ. که چېرته د موږ تاسې په مابین کې لا ډېره هماهنګي وي، موږ تاسې په ټول وتوانېږو په دې باندې چې ټول هغه مجرمین چې هغه د موږ تاسې امنیت تر سوال لاندې راولي هغه به ګیر کړو او د قانون منغولو ته به یې وسپارو.